لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام، ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته بخیر راغلی. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت PIA د دغه شرکت د الوتکو پیلوټانو او نورو عملي ته سپارښتنه کړې چې د الوتنې پر مهال له روژې نیولو ډډه وکړي. بدخشان کې د طالبانو نومول شوی ولسوال او 21 نور طالبان وژل شوي. ملي دفاع وزارت وایي چې تېره ورځ یې د بدخشان ولایت اردوج ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري حیدر او 21 نور طالب وسلوال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د ملي دفاع وزارت دغه ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. سرچینې: د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی. سرچینه وایي چې نوموړی به له ولسمشر اشرف غني او د ملي روغې جوړې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د کندهار نوی امنیه قوماندان نن معرفي او خپله دنده یې پیل کړه. تورن جنرال تادین خان اڅکزي له 2.5 کلن ماموریت وروسته استعفا کړې او پر ځای یې ډګروال سید شریف سرتیب معرفي شو. نوی امنیه قوماندان ډګروال سید شریف سرتیب له دې وړاندې د 3مې سرحدي لیوا د 4م کنډک قوماندان او د جنرال عبدالرزاق اڅکزي له نږدې قوماندانانو څخه و. تادین خان د ملي روغې جوړې د عالي شورا غړی ټاکل شوی. تادین خان ته نږدې سرچینې وایي د کندهار امنیه قوماندان تادین خان د ملي روغې جوړې د عالي شورا غړی ټاکل شوی دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.